استاد یو تاسو درنه بل کوم تاسو وخت یو دغه نوټیفیکیشن شوی چې یا خبر راغلی چې یاره کې د شي د سکول چې کوم دی دا کو ایجوکیشن شي داسې خبر راغلی کنه نو الکانو ډېر خوشاله شي په دې باندې دې ټول نو تاسو کول دی خپل نه تنګ دي غوسه شو نو سړی په چوکه باندې والو کې د بستو شته کا او روبه به بوله په کلاس کې و چې کله رالی تاسو په کاپیانې چې کولې کومه لک په داسې چې کاپي به نه مکملې ده پټول به کې نه سر ښکارا بوای ها وکنه دا سي چې یو حق مړم دا یو السلام علیکم قدرمنو صابر جان ما امید ساتم چې روغ جوړو خوشاله وي قدرمنو زما په شا باندې چې دا څومره ملګري تاسو په دې وجره کې وینئ کنه دا ټول کلاس ویلو دي او دا تقریبا 23 سال پس خپل کې رايوځي شوی دي د دې خبرې مدر باندې اوروم دي ولې رايوځي شوی دي چا دا دونه کوشش کړي رايوځي کړي دي د دې معلومات به هم کوو دي تنن دا ملاویدل څنګه ولګید دا به هم درته خایمه موږ سره اوس څو کاله پس د خپل شاګردانو لیدل 23 سال پس په دې کې کوم یو شاګرد سره داسې میلاو شوی دی یا درته کال کړی دی یاره میلاویدل خو درته وایم چې میلاویږي سره دا وینم او صابر عجب خان سره ډېر میلاویږي ساجد او دا ساجد او ضیا دا چې کوم دا طيب اکثر وینم طيب عالم شاه بس یو ځل نیم لیدلی و مو ته ملاقات کیږي ما ویني او کنه او سړي زړه ته ډېر څوک نږدې سعادت او عدنان او سړي دا عجب چې کوم دی عجب دغه ملګری عجب خان هغه دی یو کنه کړي بنات کې وینم کنه کړي بنات کې ویني خدا دې چې وې دې وړو کې وډیر کنه وا 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 کړي ډېر
دا اړه ته ټول بچي وي ټول مې ځاب فرق نشم کولی نه فرق نشم کولی بستی به اجرا نه بقولي فرق نشم ته یې څه چلو استاد جی بچو غوسه شو نو سړی په چوکه باندې والو کې د بستو شته کا او روبه به بوله همدا یې وشته په یو ډیر وشو ګوره دا خو دغه مینه وه چې ته یې دا ځای ته ورسولې او بل چې کوم دی مشي استاد هغه به کېړې وستا هغه به کېړې وستا هغه به دومره درنه کېړې و کېړې ا بڑا به بیا شو والي او صحیح ده ټول نوران کارې پکې څوک تاسو په کلاس کې چې ورانې کړې خبره کوم نه 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 ما نه اخلم خو دې ما یو عقیده ده چې کوم هلک ګرانې کوي که نه داسې حق اسی ګرانې کوي داسې حق کوم ګرانې کوي داسې حقونه دا ټیک او چې دا کوم هلک خاموش دا یا بیماري یا احساس کمترۍ کې نو ستاسو په کلاس کې څوک احساس کمترۍ والا په کلاس کې مو څوک داسې و چې احساس کمترۍ سره ښکار او بل یو خبره وکوله صابر بھائی می په دې تیزه باندې واموري په کلاس کې و چې کله رالی تاسو په کاپیانو چې کولې کومه لک په داسې چې کاپي به نه مکملې ده په ټول به پکې نه سر ښکاره به وایي او کنه دا سی چې یو حق مړم دا دی یو حق برکت واشي قدرمنو دا عجب خان دی دی ملګرو ته به عجب خان چا تنګولې رشیا وي چا به تنګولې دی ګروپ کې بچا چا تنګ ها چا پغې کړې وي چا به پغې کولو رشیا کوچړی و پغې ګوره ته وي نه کوچړی ها نه دا خو ډیر زیات خو ولا خو ګرځاولو ها کلاس کې ډېر یادګون کړو ها نو مو د استاد په ویلې نو مو د الکانو څه ویل ډېر مشهور ډېر عزیز ولاړه ورکو کلی ومن دوا نیو په وال خوړو چې چا ورکړو به هغه په وال خوړل صحیح صحیح چا درلې رشیا وېټه دله چا ټافیانه ورولې روزانه ټافیانه خو بنا خو لګا دا هیلپ او ورسره نو کسان یعنی چې نه پټې کړي لګا مستبم ورسره یو کس نه موډه روړه ها اوساجي یو تاسو درنه بل کوم تاسو وخت یو دغه نوټیفیکیشن شوی چې یا خبر راغلی چې یاره کې دي شي دا سکول چې کوم دی دا کو ایجوکیشن شي داسې خبر راغلی و کنه نو الکانو ډېر خوشحاله شوي په دې باندې دې ټول ډول تاسو کور دی خپل نه تنګ دي کاکا جی څه چلو داسې کار وشو چې عصمت استاد حال ته راننوتو که نه مونږ ټول ناست او نو عصمت استاد پکې دا خبره وکړه چې هلکه بس نن نه پس به دا سکول چې دی دا کو ایجوکیشن شي او چې هلکانو جینکۍ به تاسو سره یوځي د دې مطلب دا دی چې تاسو سره به اوس په دې کلاس کې وي جینکۍ هم ناست اله نو به دا خبرې وکړو بیا بار ووتو خو کړکۍ کې کته که نه هلته په دې کې اشفاق او سلیمان پاڅېدو بس یو بل له غاړې ورکړه په دې کې عصمت استاد دننه بیا وایي دې خوا راشي بس هغې یې بار روغ کړو سم یې ووال ورته وایي تاسو خپلو کې ګزاره نه کړئ او دا کې ملا سي حساب کې ملا دا کې مولا داسې کار و چې دی امجد استاد زموږ برماستر و نو موږ سره د عصمت استاد یو پیرډ و او هغه بس هغه ټایم لا نور راغلی بهر ولاړو د حکیم الله د عصمت استاد نخرې کولې که نه هغه اواز لږ داسې نری شانتي و نو ده د هغه نخرې کولې بس هغه پرې راننوته خبرې یې واورېدې بس ورته یې راپاڅه بس یو څو چوټي یې ووهلو زه بسته وایسته ولاړو سیده کور ډېر
ډېر خیر کی مولا او شریف مولا ډېر شریف نه او سید عجب دا مې درته عجب یادول به چې سبق ویلو که نه عجب به چې سبق ویلو نو دی ډېر زیات ورکوټ و دی به اکثر له استاد جي په ډیکس باندې درولو او اکثر له به چې استاد جي بیا کلاس نه ووتو بس موږ په نمبر غیږ کې کار کوو اوس هم لکه یو دروي که نه اوس هم هغه شی دی وګوره یار دا ګوره ښه بزرګ سړی ده ماشاءالله عجب موږ ټولو کې ماشاءالله علم دی ها مدرسه چلوي صحیح 300-400 سټوډنټان دي ورسره شاباس شاباس چې دغه مدرسه کې تاسو یاره تقریبا 2010 نه یا 15 سال وشو ها ماشاءالله او تاسو نوم دی زما محمد ایاز نامه ده او څه کې زه پیسټری ټیچر ما او خپل مې چې کوم دی یو پرایویټ سکول هم دی شاباس غړي بنات کې شاباس او جی ها کامران هم دی کنه خانجی کامران مینوم دی او مسیزو کې پاتې کېږم صحیح. پولیس ډپارټمنټ کې د اسسټنټ سب انسپکټر ډیوټي کوم شاباس خوشاله تاسو نوم السلام علیکم ډیره مهرباني الله خوشاله او آباد ساته ما عبدالرحمن نوم دی مسیزو د شیخانو علاقې ما صحیح او محکمه پولیس کې ډیوټي کوم حجی او د ګروپ په وساست سره دا ټول مرګري رايوځي شو صحیح. الله دې دې قدر وکي الله خوشاله او آباد ساته قدر شي خوشاله اوسئ زما معرفت شاه نامه ده ښه. او ضلعي عدالت کې ډیوټي کوم ډسټرکټ سیشن کورټ کې صحیح. او د مرګرو په دغه باندې چې کوم د ترغیب پروګرام دی نو خوشاله شئ چې ډېر ملو خوشاله شوم صحیح. د ټول عزت ټول مې ولیدئ سیوا د هغه کسانو نه چې کوم مړه دي یا شته نه او یا غیر حاضر دي که نه نو په ایمان درته هم ډېر زیات خوشحال شوم شکر ده چې تاسو ته پته نه لګي خو لکه دا ما ته د خپل زړه نه پته لګي چې ما زه څه دې ټایم کې که نه الحمدلله په دې خبرې ښه فخر کوم چې بچو خپل ځای ته ټول رسېدلي دومره یې چې لکه هغه تیل مالګه کور ته راوړی شي بچو تل خوشحاله اوسئ په خوب کې هم خفه نه شئ په ایمان چې زه به دا تاسو ته ووایم ما یو ځل صابرجان ته په انټرویو کې ویلي وو چې ما دویم کلی چې کوم دغه د ما مسیحي دي چې دلته کې ما خپله ځواني تېره کړې وه که نه زلمیتوب او ځواني وه نو ما ډېر خوښ دي حد درجې دې باندې الله ګواه ده تاسو باندې احسان وحسان په چا نشته یوازې تاسو نه که تاسو نه مخکې وروسته ټول کې لازم ته داسې لکه انسان چې خپل د تن وجود بچي وي که نه نو ډېر خوشحال شوم الله یې تاسو ټول ښاد او آباد لري ډېر خوشحال شم او الله مو دې دوباره بار چې کوم دا په داسې محفلو کې الله دې موږ راوځي ټول خوشحال شئ خوب کې هم خفه مه شئ په خپلو بچو خوشحال شئ په خپلو پلانو خوشحال شئ والسلام او استاد جی اوس د ځان لپاره دي خلک اسونه وپړه کوي کنه دا لکان دي ځان لپاره موږ د استاد جي مجموعي طور شکرګزار یو چې په دې سخت وخت کې موږ له ټایم راکړو او الله دې خوشحاله او آباد لري امید لرو چې انشاءالله زموږ په خبره کې او دغسې پروګرامونو کې به بیا موږ سره ډېره باشي یوه خبره کوم موږ د استاد شکرګزار جی یوه خبره کوم بچي تقریبا چې ټول درکې واده کړي دي که نه خو چې کله انسان واده وکړي دې نه بعد په ده باندې یو بل سټیج رسي که نه د مرګ الله دې نه راولي په انسان د خامخا پناه شته وګورئ بچو زه تاسو ته سوال کوم ما ته پرسنل زنګ کوئ ما ته د ټول نمبر دي تقریبا کارونه ورته نه په ایمان که زه نه تر ماښامه پورې هم زه نه موږ هم نه پرېښودو ولې راکړه زه ولاړ دی زیا سر ما له دومره به در راکړي انسینه کو هغه پیسې ورکړه د ځای چې کړه هغه خبره واوره هغه کیسټ خبره مې کړې هغه دغه ته راوړم نو هغه په ګروپ کې درته وي یو ځل انسپکټر یو خبرو کرمنو د ګروپ تصویر به ان شاء الله وسوځي او ډېر زیات خوند وکړي امجد استاد امجد استاد ټول زنده‌باد ټول زنده‌باد خوشاله شئ